راکه دا پښتانه ولې څلور ودونه کوي؟ پښتانه ولې څلور ودونه کوي؟ نو ورته کښېنو. نو خامخا راته کښېنه. بس زه کښېنستم. جانه ته وایې چې پښتانه ولې څلور ودونه کوي؟ پښتانه په ښځه پسې ګرځي. وجود یې شته لیکن ښځه نشته پکې. هغه څنګه؟ له میړه سره پرته یي، له میړه سره په خونه کې په جای کې پرته یي، دا تسبیح وایي، وظیفه کوي. خو دې ته دا نه دي ویل سوي چې میړه خوشحاله کول، له میړه سره پرېوتل دا هم غټ عبادت دی. دا هم عبادت دی. بلکل. هلته دا وام نیولی چې دی نه چې الله پاک په دغه پرېوتو باندې ماته عذاب راکړي. بلکل. پښتانه تر ښځې د وړو ګونۍ ښه ده چې ورسره پرېوځي. د پروړې په هغې کې د پروړې ګونۍ ښه ده چې ورسره پرېوځي. په هغه کې به یو حرکت وي، یو احساسات به پکې وي. په دې کې نشته. تر دې مړی ښه ده. دا درې مړی نه ده. هغه مړی به یو فیلینګ لري، یو احساسات به لري، خو ښځه یې نه لري. بلکل. یعنې د پښتنو تر ښځې مړي ښه دي. بلکل. بله خبره دا ده چې اسلام وایي، شریعت وایي، سنت طریقه دا ده چې کومه ښځه ته غواړې له هغې سره ووینه. دا ښځه او دا هلک دا سړی باید په ژبه سره پوه شي، یعنې سره ووینئ، وګورئ چې تاسو یو له بل سره ژوند کولی شوای، یو بل مو خوښ ده. یا ضروري دا ده چې کومه ښځه کومه نجلۍ تا لیدلې وي، هغه دې خوښه وي، له هغې سره نکاح وتړه. چې تا لیدلې وي، په طبیعت یې برابر وي. زموږ خلک څنګه دي؟ اوس ګوره هلک چې دغه په دوبۍ کې ده، په سعودي عرب کې ده، نجلۍ په افغانستان کې ده. د نجلۍ پلار او د هلک پلار راولاړ شي په کراچي کې نکاح وتړي. زه له تا سره دوستي کوم، بس هلته نکاح وتړي، په کراچي کې نکاح وتړي. نجلۍ په کابل کې ده، هلک په دوبۍ کې ده، نکاح یې وتړل شي. نو دا خو جوړ نه لري. دا خو اوس هغه وکالت یغو نه ده ورکړی، هغه وکالت یغو نه ده. ودونه خو دا دوه پلرونه، د ښځې پلار او د هلک پلار خو ودونه نه سره کوي. خو ودونه خو هغه هلک او نجلۍ سره کوي. بلکل. هغه به سره ویني، یو بل به ګوري، په کواره به سره خوښوي، په طبیعت به سره خوښوي. دا به له هغه بعده دې پلرو ته وایي چې موږ نکاح وتړئ. بل دا چې موږ لیدلي، تا به هم لیدلي، ډېرو خلکو لیدلي، په دا ویډیو کې هم راځي، دا پارسیبان چې دي، ازره، ازبک، تاجک چې ده، دا خلک چې ده، داسې کله لور ته کوزده کوي یا زوی ته کوزده کوي، دا نجلۍ او هلک سره کښېنئ، سره وویني چې هغه سره خوښ کړي، بیا دوی نکاح ور وتړي، بیا واده وکړي. شرعي هم دغه ده چې هلک او نجلۍ به سره خوښوي. شرعي دا ده چې هلک او نجلۍ به سره خوښوي، په طبیعت به سره پوهېږي، دوه درې ملاقاتونه به سره کوي، چې خوی بوی یې سره برابر وي. دا ده چې زموږ ودونه دي په سلو کې 99% ودونه د پښتنو چې دي دا جبرن سوي دي. په دې کې نجلۍ هم د خوښې ځار نه ده کړی، هلک هم نه ده کړی. دا پلرونو کړي، د پلرونو نکاح تړلي دي. په دا وجه هم پښتانه چې دي دا ودونه چې کړي، دا په خپله ښځه پسې ګرځي، په هغه ښځه پسې ګرځي چې د دې په طبیعت برابر وي. نو د دې لپاره د یو واده وکړي، هغه واده خو نو پلار ته کړی، بل مور ته وکړي، هغه د دې په طبیعت نه برابر، بیا په بل واده پسې ګرځي، درېیم واده وکړي، هغه هم هغه رقم ښځه نه وي، او څلورمه پسې وکړي. ولې په ښځه کې چې دا وجود پاته نه ده. وجود ولې نه ده پاته؟ په ښځه کې وجود په دې نه ده پاته. اوس ګوره موږ اکثره اورېدلي دي چې نصیحتونه کېږي، په دا نصیحت کې ویل کېږي، وایي که د ښځې یو ویښته ښکاره شو لمر ورته درېږي. بلکل. یعنې یو ویښته کې ښکاره شو لمر ورته درېږي، او ښځه چې دغه به خاندي نه. د دې خندا چې ده چې دا یې وکړي، دا هم ګناهګاره شي، خلک یې واوري، هغه هم ګناهګاره شي. دیوالونه وایي دا نه خوښوي، دا موږ ته چې نصیحتونه کېږي، د ښځې د سر ویښته ښکاره شو، وایي لمر ورته درېږي. د دې دا یقین دی چې زه پیدا شوی یم، زه ټوله ګناه یم. بلکل. یعنې زما وجود ګناه دی. بلکل. دغسې یعنې زه ګناه یم، زما وجود ګناه دی. که سړی وویني هغه هم ګناهګار شي، که لمر وویني هغه هم ګناهګار شي، که دیوال وویني هغه هم ګناهګار دی، که ډبره وویني هغه هم ګناهګار دی. دا له خپل وجوده بېزاره معنا احساسات یې ټول مړه کړي دي. فیلینګ یې ټول مړه کړي، احساسات یې ټول مړه کړي دي. په دې کې وجود وځلی دی. بلکل. نو پښتون چې ده څلورم واده وکړي، په دا ښځه پسې ګرځي، هغه ښځه نه وي. بله خبره دا ده چې ښځه د میړه او خونې ته ورځي، نو دا به له احساساتو سره ورځي، له فیلینګ سره به ورځي. پښتنو ښځې تر ننه پورې خپل میړه ته دا نه دی ویلي، تعریف یې نه دی کړی، صفت یې نه دی کړی، د ویښتانو صفت یې نه دی کړی، د ځواني صفت یې نه دی کړی. دا یې نه دی چې زه تر تا قربان سم، په تا باندې قربان سمه. یعنې د میړه صفت تر ننه پورې ښځې نه دی کړی. اوس دا میړه چې درېیم واده کوي، دویم واده کوي، هغه په دغه خبرو پسې ګرځي. یوه ښځه به ماته وایي چې تا قربان سم، څنګه ښایسته ځواني ده، څنګه خوند راکوې. تر ننه پورې یوې ښځې، پښتنې ښځې دا میړه ته دا نه دی ویلي. دا میړه په دا خبرو پسې هم ګرځي. یوه ښځه به پیدا شي، ما ته به دا رقم خبرې وکړي. بل میړه هم تر ننه پورې د ښځې صفت نه دی کړی چې څنګه ښایسته یې، څنګه کواره ده، څنګه ښه ښایسته رنګ دې ده، تر تا مې قربان کړې، تر تا مې صدقه کړې. یعنې میړه هم د ښځې صفت نه دی کړی. بلکل. او بل چې میړه یې صفت وکړي، هغه ورته کاري. دواړو احساسات مړه دي. دا ښځه ورته کاري، وایي ګناهګار کېږي، د ما صفت مه کوه.
په دې به ګناهګار سي ویل تر ننه پورې د دې صفت چا نه دی کړی نه کتاب کړی دی نه قلم کړی نه خلو کړی دی نه سپین ساري کړی دی نه سپین ږیرو کړی دی نه د قوم مشر کړی دی نه د قوم دښمن کړی دی وایي ته ګناهګار کېږي د ما صفت مه کوه بالکل یعنې چې د میړه زړه پې ژوندی شي چې د میړه زړه په ژوندی شي اوس دا خونې ته چې ورله دا خونه باید په دې کې باید نه جنګ وي نه نفرت وي نه غلطه خبره وي د میړه او د ښځې ژوند د احساساتو نوم ده د فیلینګ نوم ده د احساساتو نوم ده دا ژوند په احساساتو کې د سترګو په اشارو په تګ باندې چې ښځه روانه وي والا څنګه خوند کوي دا تګ یې باید د ښځې وي دا ناسه ولاړه د ښځې ادا وي پکې وي ادا چې ورننوځي م هغه هم خوند کوي چې کینم هغه هم خوند کوي چې خبرې ورسره کوي هغه هم خوند کوي چې وخاندي هغه هم خوند کوي دا شیان باید په دې کې بالکل د موږ چې ښځه ورننوځي لکه مړی سره راننوځي وخونې ته د میړه جنډاري وایي له میړه یې لا مخ پټ کړی ورته مخ پټ کړی لکه بلاس رانیوه سترګې ښکارېږي دا میړه جنډارېږي زموږ په ښځو کې احساسات نشته بل دا دی چې دغه ښځه لیورې ځوروي ورور یې ځوروي وهي یې ټارچر کړي بالکل مور یې ځوروي خواښې دا یې ټارچر کړي وهلی وي اکثره وخت لیورې ځوروي مور یې ځوروي اکا یې ځوروي د اکا زمن یې ځوروي پلار یې ځوروي ټوله ورځ په دې باندې دې ته کنځاوي کوي دا دې نه دې کړی دا دې سپي لوړی افلانۍ وهلی یې هم وي ټوله ورځ په دې تشدد سوی وهل سوي ټکول سوي کنځاوي ورته سوي پرشرایز سوي وي او ورځ ټوله دې احساسات مړه سوي ختم سوي نو دا زه میړه خونې ته ورننوځي هغه ښځه پکې پرته نه وي پلار یې وهلی ورور یې وهلی مور یې وهلی ټوله وهلی میړه خونې ته ورننوځي نو په دې کې هغه ښځتوب پاته نه وي یعنې د موږ ټول کتابونه د ښځو په وجود خبرې کوي د ښځو په ویښته خبرې کوي په سترګو خبرې کوي په خندا خبرې کوي موږ هر ځای خبره کوو د ښځې په وجود خبره کوو د ښځې خندا یې ګناه ده کتل یې ګناه ده تګ یې ګناه ده کې ویښته چاودل ګناه ده کې نوک چاودل ګناه ده ټوله ورځ دغه ښځه ګناه ده یعنې ګناه د ښځې په ګناه باندې ټولې خبرې سوي مګر په دې ټول کتابونه د دې خلاف لګیا دي ټولې خولې د دې خلاف لګیا دي هر ځای چې ور دې خلاف لګیا دي دا غریبه نه خوله لري نه خبره کولی شوی نه خندلی شوی لکه مړی په کور کې ځي راځي سپی لا وغاپي وارمباړې کې که وژړلم ګناهګاره ده که وخندلم ګناهګاره وارمباړې کې سپی وغاپي او پشي وایي میو یعنې هغه خبره کولی شوی دا شی نه شوی کولی او دا ځینو خلکو مثال په ښځه باندې ډېرې ګناوې تپلې دي او د شرک خبر بیا یو چا هم نه ده کړې زه یوه خبره کوم په دنیا کې اول لوغ غټه ګناه چې د شرک ده بالکل دویم درجه باندې قتل ده د قتل خلاف څو خبره نه کوي قتل مه کوه بالکل د شرک خلاف څو خبره نه کوي لیکن د ښځې په وجود کې وخندل ګناه ده کې ویښته ولیدل لمر ورته درېږي نو ښځه چې ده په ښځه کې خپل وجود مړ ده دا نصیحتونه یې اورېدلي دي هغه وایي زه چې یم ګناه یم دا خپل وجود ګناه تصوروي دا وایي دا نه وایي چې زه ښځه یم دا وایي زه ګناه یم خدای ګناه پیدا کړی فرعون په ماښه ده نمرود په ماښه ده شداد په ماښه ده یوه لارې درلود دماغ ورور ویښته هم ګناهګار ده نوک مې هم ګناهګار ده هر شی ګناه تګ مې هم ګناهګار ده کېنستا مې هم ګناهګار ده هره طرفه ګناه په ما کې ده کوي عرب یې له مستۍ کوي هغه مست عرب هم څلور ودونه کوي هغه یې له مستۍ کوي هغه مست ده د اوس عرب پخوا عرب اوس کول هغه به دا اوس یو مجبوره ښځه وه یو کونډه ښځه به وله هغې ته به یې سرپناه ورک اوس نو چې مجبوره ښځه یي کونډه ښځه یي یو غریبه ښځه یي هغې ته به سرپناه په هغه صورت ورکوی چې نکاح ورسره وتړی بالکل یعنې پخوا عرب اوسې ده هغه د وسیلې له وجې څلور ودونه کول د نن عرب یې د مستۍ له وجې کوي نو ولې خو دا پښتانه ټول بې واده دي بالکل نو عرب باندې دا لازمه ده چې دغه پښتنو ته ودونه وکړي بالکل ول دا بې واده ګرځي دلته 100 لکه ولور 25 لکه ولور